بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د انګلیش ټو پښتو چینل زده کوونکو، زه نن تاسو ته یو نوی آغاز کوم د ټینس نه، چې ټینس په انګریزي ژبه کې څه ته وایي. ها، ټینس وایي زمانې ته، وخت ته. د ټینس درې قسمونه دي په غټه باندې. یو دی پریزنټ ټینس، یعنی وسنۍ زمانه. پریزنټ ټینس وسنۍ زمانه یعنی حاضره زمانه. موجوده زمانه، موجوده وخت، اوسنی وخت، دې ته وایي پریزنټ ټینس. یو دی پاست ټینس. پاست ټینس یعنی تیره شوې زمانه، یعنی تیره شوی وخت، هغې ته وایي پاست ټینس. بل دی فیوچر ټینس. فیوچر ټینس څه ته وایي؟ فیوچر ټینس دی یعنی راتلونکی وخت، راتلونکی زمانه، هغې ته وایي فیوچر ټینس. بیا په دې یو کې څلور وختونه دي. په یو ټینس کې څلور وختونه دي. لکه ټینسونه ټول درې دي، په دې دریو کې په یو کې به څلور دي. هغه به زه تاسو ته په بله ویډیو کې ښیم. ها، په پریزنټ ټینس کې یو څو مثالونه واخلئ، یعنی وسنۍ زمانه کې یو څو مثالونه واخلئ. اوسني وخت کې یو څو مثالونه واخلئ. I say زه وایم، یعنی اوسنی وخت دی. I say زه وایم. He goes هغه ځي. He goes هغه ځي، یعنی هلک دی، نر دی. He. She writes هغه لیکي، یعنی جنۍ ده. She writes هغه لیکي. They play هغوی لوبه کوي. They play هغوی لوبه کوي. We come مونږ راځو. We come مونږ راځو. You care ته خیال کې، یعنی ته فکر کې، خیال کې، خیال ساتي. You care. It's okay دا صحیح ده. It's okay دا ټیک ده. دا مثالونه د پریزنټ ټینس. اوس موږ د پاست ټینس کې یو څو مثالونه پیش کوو. I did work ما کار وکړلو. I did work یعنی ختم مې کړو، که تیر شو دا وخت. I did work ما کار وکړلو. He came here هغه دلته راغلی، یعنی دلته راورسېدلی دی، راغلی دی. He came here هغه دلته راغلی دی. She wrote a letter یعنی هغې خط ولیکلو، هغې خط ولیکلو. She wrote a letter هغې خط ولیکلو. She مطلب جنۍ ده. They won the match. They won the match هغوی میچ وګټلو، یعنی میچ یې وګټلو، تیر شو که نه وخت. They won the match. We said to him. We said to him مونږ هغه ته وویلې، یعنی تیر شو وخت، مونږ هغه ته وویلې. We said to him. You brought the tea. You brought the tea تا چې راوړلو. You brought the tea یعنی چې دې راوړی دی. تا چې راوړلو، تا چای راوړلو. It's cancelled هغه کینسل شو، یعنی بې جان شي دپاره اټ راځي. It cancelled هغه کینسل شو. اوس د فیوچر ټینس یو څو مثالونه زه تاسو ته پیش کوم، یعنی په راتلونکي وخت کې، راتلونکي زمانه کې یو څو مثالونه زه تاسو ته پیش کوم. I will go
زبا زم یعنی راتلونکي وخت کې زبا زم لا تللی نه یم. he will come هغه به راځي. خی چې راشي دا د الک دپاره راځي بېجان دپاره راځي چې موجود نه وي. he will come هغه به راځي. she will write هغه به لیکي یعنی she د جینۍ دپاره راځي بېجان دپاره. she will write هغه به لیکي راتلونکي وخت یادوي. they will sing a song they will sing a song هغوی به ګانه وایي یعنی هغوی به ګانه وایي لا ویلې نه ده راتلونکي وخت کې به وایي. they will sing a song. you will bring the water you will bring the water ته به اوبه راوړې یعنی راوړې دي نه دي راتلونکي وخت کې ته به اوبه راوړې. you will bring the water. we will play the cricket مونږ به کرکټ شروع کوو. we will play the cricket مونږ به کرکټ شروع کوو راتلونکي وخت کې. it's will rainy day it د بېجان دپاره راځي او باران چې کوم دی بېجان دی. it's will rainy day هغه به بارانه ورځي. it's will یعنې راتلونکي ورځ یادومه چې هغه به د بارانه ورځي. دا ټینسونه مزید په بله ویډیو کې به زه تاسو ته د دې ټینسونو چې کوم په یو ټینس کې څلور قسمونه دي هغه به زه تاسو ته کلیر کومه. دا دوه درې ځله وګورئ ښې زده کوئ دا د سټارټ نه. که دې کې نه څه ځای مس شو او پې نه شوی نو په راتلونکي ویډیو بیا هم نه پوهېږئ. او ورسره انګلیش ټو پښتو چینل سبسکرائب کړئ او شیر یې کړئ چې نور کسان هم زده کړه وکړي. thank you so much. take care. bye bye.